د ملا هیبت الله تازه بیان وایي پر اسلام هیڅ جوړ جاړی نه کوو او بهرنیانو ته د لاسوهنې اجازه نه ورکوو. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د جمعې په ورځ اپریل په 21مه چې د ثور له اولې نیټې سره برابره ده وویل چې د بهرنیانو ته د افغانستان د اسلامي حکومتدارۍ په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خپل ټویټر په پاڼه ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو غږیز پیغام خپور کړی چې ظاهرا د طالبانو مشر دا څرګندونې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ په یوه جومات کې لمونځ کوونکو ته کړې دي. د طالبانو مشر په خپلو څرګندونو کې د 2020 میلادي کال د اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته هغه څه چې هغه د شریعت پر اساس اسلامي حکومت یاد کړ ستاینه کړې ده. ملا هیبت الله اخندزاده په دغه غږیز پیغام کې ویلي دا د افغانستان د ملت بریالیتوب او نیکمرغي ده چې الله تعالی ورته د اسلامي شریعت نظام عطا کړی دی. خدای سره مې ژمنه کړې تر هغې چې ژوندی یم په افغانستان کې به حتی یو کفري قانون ځای پیدا نه کړي. خو د طالبانو مشر په دغه غږیز پیغام کې دا نه ده څرګنده کړې چې د کفري قوانینو څخه یې هدف څه دی او د مخه په افغانستان کې کوم کفري قوانین نافذ و. ملا هیبت الله اخندزاده زیاته کړې ده چې د هر هغه عمل مخه نیسي چې اسلام ګواښوي او یا ردوي او یا هم د اسلامي اصولو پر خلاف وي. هغه ویلي پر مظلومانو رحم او پر ظالمانو قهر وکړي، د مسلمانانو امنیت وساتي، د هغوی شرعي حقوق ورکړي، شرعي حدود جاری کړي او عدالت پر ځای کړي. هغه افغانستان کې اوسنی نظام د الله لوی نعمت وباله او له خلکو یې وغوښتل چې تر شا یې ودرېږي. هغه وویل لکه روژه چې فرض ده قصاص هم فرض دی. که یو څوک قصداً بل څوک قتل کړي د دې قتل قصاص فرض دی. قدرمنو کتونکو تاسو یې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.